چې یار سر وهلې بر وهلې پکې ګرځي لیوانو غوندې او تر او سانیولې پکې ګرځي رون تندې او غړې هسکا ښکلې ښکلې پکې ګرځي د جانان په مینه مستی او ښاغلې پکې ګرځي ته چې ورک پکې لزان یې دا کوڅې خو د جانان دي. د نومبر په وړومبۍ نیټه 2023 د جمعې په ورځ په رڼا کالج مټه خریړۍ کې د نوموړي ابراهیم بیدروال د کتاب دا قصې د جانان نه دي د مخکتنې دستوره د ډاکټر عطاالرحمن عطا په صدارت کې او د روح الامین نایب په مشرۍ کې په ښه ډول سرته ورسېده چې باقاعده پیل په تلاوت کلام پاک سره وکړی شو او د نظامت جاري امجد علي سورج ترسره کړي. په دې دستور کې د شاعرانو ادیبانو نه علاوه یو شمېر عام ولس هم ګډون وکړو چې پکې ملګرو ابراهیم بیدروال ته د مقالو، تاثراتو، نظمونو او اعزازي شیلډونو په شکل کې د عقیدت پیرزونې پیرزو کړي چې کشور د افغانانو معطر کړي د هر بیت مصرې مې زلفې د خوبان کړي. بلکې زه به دا ویم چې د امن دشمنان او د استقامت دشمنان او د انصاف دشمنان اوس سوچ کوي چې موږ کومه لار خپله کړو. ولې چې د سوات ولس د خیبر پښتونخوا ولس ورته هره د جنګ لارې بندې کړي دي، مورچې ورته بندې کړي دي. چا چې د پښتو په غزلزار کې قدم ایښی دی، چا چې د احساس په سور انګار کې قدم ایښی دی، چا چې د پښتو د کار په لار کې قدم ایښی دی، چا چې تل د بل د خیر په کار کې قدم ایښی دی، چا چې د جانسوزو په قطار کې قدم ایښی دی، چا چې تل د خپل زړه په اختیار کې قدم ایښی دی، څوک چې په رڼا کې د سپوږمۍ سره همسیال دی، دا غزل سړی دیار بیدروال دی. شاعر ادیب د پنجاب استاد د پنجاب د نشوره دا د پنجاب د خاورو د مفاداتو خبره کوي، دغسې د سین هغه د سین خبره کوي. خو چې دا موږ ولې د پښتانه ولې دومره بدبخته یو چې زما استاد تقسیم دی، زما شاعر تقسیم دی، زما دانشور تقسیم دی، زما پروفیسر، زما ټولې طبقې زموږ تقسیم دي. انسانیت ته په خپل زړه کې دروازې جوړوي چې په رڼا باندې مین یې نو ډیوې جوړوي، په هر تصویر کې مصوره نظارې جوړوي، د خپل وطن د ښکلاګانو ترانې جوړوي، د خپل بنا احساس د اوښکو نه نغمې جوړوي، د زړه په وینو د غزل لارې کوڅې جوړوي. لا چې ستاینه په غزل کې د شین خال کوي، ته په خپل پن کې بیدرواله لوی کمال کوي. زه خو کوربه یم، نو د کوربه کار میلمنو ته په خیر راغلی. دې پروګرام ته چې کوم کسان راغلي دي په سټیج ناست دي، نو په حیثیت کوربه زه ستاسو له ټولو شکریا ادا کوم او ټولو ته په خیر راغلی وایم. آخر کې صدر محفل ډاکټر عطاالرحمن عطا صاحب خپلې خبرې په دا ډول وصې کړې. دا قصه د دردونو قصه ده، دا د خپل قام د غمونو قصه ده، دا د خپل قام د نوحو قصه ده، دا د خپل قام د بېوسۍ قصه ده، دا د خپل قام په لاس کې د کتاب د غم قصه ده، دا د خپل قام په سر کې د شعور قصه ده، دا د مزاحمت قصه ده، دا د انقلاب قصه ده، دا د خپل قام د اوښکو قصه ده، دا د پښتونولۍ قصه ده، دا د خپل قام د ورک شوي تهذیب د لټون قصه ده، دا د خپل قام د مینې قصه ده، دا د خپل خاورې د ګلاب د تاله شوي خوشبو د ارمان قصه ده، دا په خپل جنت وطن کې د بارودو د وږم قصه ده، دا د جنګونو د ترهې او د یرې قصه ده. او دغه ټوله قصه د بیدروال قصه نه ده، دا زما قصه ده، دا ستا قصه ده، دا په پښتونه خاوره د اوسېدونکي د هر پښتون قصه ده چې بیدروال زمزمه کړې ده، بیدروال نغمه کړې ده. او یقینا چې بیدروال صاحب د دغې قصې په زمزمه کولو خپله قامي فریضه پوره کړې ده او د خپل قام دپاره یې د خپل کمیټمنټ اعلان کړی دی. موږ یې مننه کوو، موږ یې ستاینه کوو او هیله لرو
چې دغه کیسې همدغه شانتې رواني او خدای دې وکړي چې د بیدروال په ژبه د بیدروال په شونډه په جنت جنت سواد کې یو ځل بیا چې د جانان قیسې ته تروړلې شوي دي خفه شوي دي مرورې شوي دي هغه قیسې هغه د ښکلا قیسې هغه د رنګ قیسې هغه د ننګ قیسې هغه د پت قیسې هغه د رومان قیسې یو ځل بیا واپس شي ټول سوات یو ځل بیا جنت شي ټول سوات یو ځل بیا د امن کور شي خدای دې وکړي چې دغه ورځ ډېره زر راشي ستاسو د ټولو یوه نړۍ مننه همدې سره دا خوندوره دستوره پای ته ورسېده حمید الرحمن همدرد مشال ټي وي مټه سوات